السلام علیکم لاله. وعلیکم السلام. د مسابقو تبریکي خو تاسو ته وایي او هیوادوالو ته یې وایي. مننه مهرباني. تاسو هم تبریکي وایم او خپل ګران هیوادوالو ته هم د دې لوبو ګټلو تبریکي وایم. ډېره مننه. لیدونکو تاسو خو زموږ ګران مېلمه سره بلد یاستئ، خو بس د دې دپاره چې نور مو سره بلد سئ مکمل ځان ورته معرفي کړئ د پښتو تلویزیون. محب الله وریاخیل د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی یم. ډېر ښه. وریاخیل صاحب څو مسابقې مو وکړې او د افغانستان په ګټه وې او که څنګه؟ بلکل 5 مسابقې مو وکړې چې ټول سکاټلند سره وې. 2 شلوریزې لوبې وې، 2 50 اوریزې لوبه او 1 څلور ورځنۍ لوبه چې هغې ته هم ټیسټ هم ویل کېږي. خوشبختانه 5 واړه مو ګټلې. تا څنګه افغانستان په دپاره څنګه لوبه وکړله؟ لږ معلومات راکړئ. زه خپله په 3 مسابقو کې ولوبېدم. اول 2 شلوریزې کې مو لوبېدم، بیا 2 50 اوریزې کې ولوبېدم او ټیسټ میچ کې ولوبېدم چې متاسفانه په شلوریزې او 50 اوریزې لوبې کې راته بوټ مې نه غی یا لوبه چانس راته میلاو نه شو او په ټیسټ میچ کې یو بل چانس راغی نو هغې کې متاسفانه چې یې ونه کړم. خو زه ډېر خوشحاله یم چې لوبې مې ګټلې. زه ډېر خوشحاله یم چې خپل هېواد ته هم بریا راوړلو. د پښتو تلویزیون د مشرتابه په هکله به زه دومره درته وایم چې د هغې له طرفه به زه تاسو ته تبریکي وایم، ډېره مننه، مبارکي وایم انشاءالله. خو بس مصروفیتونه ورته ډېره مننه. نو په اخره کې د لیدونکو ته څه ویلل لرې، څه پیغام لرې؟ زما پیغام خپل هېوادوالو ته دا ده چې ورزش لاره دی په مخ کې، ځکه ورزش ډېر ورزش ښه هر انسان لپاره، ځکه صحتمند وي او ټول جامعه پرې خوشحاله وي، ټول جامعه پرې افتخار کوي. د موادو مخدره او د نورو نشهیي توکو نه لاس واخلي ډېر او تعلیم هم وکړي، ځکه تعلیم ډېر رول لري په جامعه کې. ډېره مننه. کور کمیډي نه غواړم ډېره مننه. د پښتو تلویزیون لیدونکو اوس موږ سره یو بل د ملي لوبغاړی ده، تاسې پېژنئ او که ځان وپېژنئ لیدونکو ته دا به ډېره ښه خبره وي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی ماسې جوړه. ډېره مننه. پښتو تلویزیون لیدونکو ته که ځان وپېژنئ. زه رحمت شاه زرمکه یم، د افغانستان د ملي ټیم پلیر یم. ډېر ښه مننه. کور یې هم خوشحاله. دغې مسابقو کې هم څومره لمبرې واخیستې، څومره سکور هم د افغانستان په ګټه وکړ؟ موږ خو 2 میچونه وکړو، 2 شلوریزه او 2 50 اوریزه او 1 ټیسټ میچ و. دغه ټول موږ وګټل. په انګلیس کې ورته کلین سویپ مو کوو. موږ د سکاټلند سره چې موږ مقابلې وې بلکل کلین سویپ کوو. یو کې خو داسې اوس موږ دغه میچونه چې دي موږ ته ډېر ضروري وو چې موږ یې وګټو. 2015 د ورلډ کپ لپاره اوس دغه سره موږ 4 سالې نور پاتې دي چې 2 د نامبیا سره دي او 2 د کینیا سره دي چې انشاءالله تعالی چې موږ دغه وګټو. انشاءالله موږ به 2015 کال کې ورلډ کپ ته به انشاءالله موږ کوالیفای شو. د پښتو تلویزیون مشرتابه له طرفه به زه دغه یو ګل زمونږ ورور ته ډالۍ ورکړم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. کامیابي مو غواړم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. لیدونکو له موږ سره اوسئ. د پښتو تلویزیون ګرانو قدرمنو لیدونکو، اول خو د پښتو تلویزیون د مشرتابه له طرفه یو دانه ګل زه شاپور صاحب تاسو ته تبریکي. ډېره مهرباني. ښه اوسئ. شاپور صاحب لیدونکي خو د ټول پېژني او ټول درسره انشاءالله بلد دي. خبره دلته د څو میچ هم وکړل؟ موږ په دوبۍ کې 4 راوکړل میچ، یو 100 اوریزې ویل 2 دانې او 2 دانې کونډې وې، ځکه په 50 اوریزې او یو 4 اوریزې هغه اوس ورته وایي چې هغه 4 واړه موږ وګټل. نورې مسابقې له چا سره راغلي؟ بیا د موسم په 22 تاریخ باندې روان یو نیپال ته روان یو چې هغلته 2020 اسپیشل اوریزې هغه د یو کپ ده، هغه ده انشاءالله روان یو. د پښتو تلویزیون لیدونکو تاسو ټولو ته مبارکي وایو او شاپور صاحب هم د ټول مبارک دي ټولو ته. ډېره مننه. د پښتو تلویزیون لیدونکو د پښتو تلویزیون د مشرتابه له طرفه یو دانه ګل به زه دا ښاغلي مېلمه ته ورکړم. دا د تا د تبریکي. لیدونکي د ټول پېژني، یو ځل بیا ځان ورته وپېژنه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد شهزاد محمدي، زه د افغانستان ټیم وکټ کیپر بیټسمین یم او هغې زه وایس کپتان یم. څو لوبې مو کړلې او څو دانې مو ګټلې؟ ما خو سکاټلند سره 2 شلوریزې مسابقې لرلې چې دواړه موږ دې وګټلې، هغې نه بعد بیا موږ 2 50 اوریزې لرلې چې هغه هم دې موږ وګټلې او دا یو ټیسټ میچ و چې کوم 4 ورځې وه، ما زموږ د یو بیټینګ او په 15 رنزو به وګټل. څومره خوشحاله خپله؟ الحمدلله ډېر ښه مسابقې مو وګټلې
او ورلد کپ د مکشن ځان نور ونیږي ګونو ان شاء الله د ټول ټیم د موږ ادوار خوشاله دي ودول موږ دوه غواړو چې ان شاء الله د موږ تاسو ملي ټیم دغه 2015 کې د مسابقې غني بس دوی کې ان شاء الله کامیاب وشي ډیر مننه صاحب ټول ودان ډیر مننه په سر دې چې زره صحت خراب خو موږ سره مرکه کو ټول ودان ډیر مننه خوشاله اوسئ وخت کې وزن ګران قدمون د لیدونکو موږ سره بل المال اغرون المال تاسو ټول پیژنې خو باندې د پښتو تلویزیون د مشرتابه له طرف یو نه ګل تاسو ته ټاله مننه ډیر مننه لیکن کې ټول پیژنې یو ځل بیا ځان ټول پیژنې ایمان څنګه شماره او مینټین کې ما تاسو خبرې نو ډیر مننه کور ودان شنو ریسپشن مسابقې موږ کړو څو دنه موږ ته ماشاءالله موږ تقریبا 15 مسابقې کې سکاټلند سره او یو بل فرندلی کې یعنی دوبه کلب سره هم غټلو نو اول دوه مسابقې چې کومې 20 هغه شوګر هم د خطبه مارجن هم غټلو او امیر چې موږ کوم دوه غټلو هغه دوه میچونه باندې سکاټلند باندې نور پرشر راغلو نو هغه دوه سکاټلند میچونه کوم باندې نور روان هغه اول سره پرشر کې زموږ ماشاءالله پلیران ټول ډېر ډېر یعنی د فارم کې وایي پلیر بس وخت چې پرفارمنس کوي خوشبوانه هغه میچونه باندې موږ غټل او ډېر زیات خوشاله وو دا خوشاله موږ تاسو ټول ولرونکو څو فرد یو ټکل تخپل په دوه وندو کې نه څلور وټګه او 20 کې نه دوه وټګه په اخر کې په څه تلویزیون مایک ستاسو مکه دا څه نیولې و ډول زه انده وختونه نم چې اړ یو مسلمان یو انده وختونه درلم چې مور بلار خوشاله لري او افغانستان د میس کلمې په دوا کې ډېر مننه کوم پښتون دی چې یاد کو او تاسو خپل تلویزیون ته ډېر مننه خوشاله ډېر مننه خیر د پښتو تلویزیون لیدونکو زموږ سره بیا هم یو تکړه لوبغاړی ده د پښتو تلویزیون له طرفه یو ګل تا ډالۍ ده هیله ده دا ډالۍ ته قبول کړي کور وران خوشاله اوسئ لیدونکي د ټول پیژنې لیدونکو ته یو ځل بیا ځان معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم میرویس اشرف یم د افغانستان د ملي لوبډلې غړی د کرکټ غړی لیدونکو دا هغه کس ته د چا په خلاف د توپ کړی و د افریقې جنوبي خلاف سویلي افریقې خلاف په نړیوال جام کې 2010 کال دغه نوي مسابقو کې څو مسابقې مو ګټلې او څو مسابقې مو کړې 15 سیالۍ مو ترسره کړلې چې 2 شل ورځې او 2